درنو لیدونکو په خیر راسئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله وایست. راغلي یو پروان ولایت ته او دلته د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته بیا په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ښاغلي مولوي شمس الحق صدیقي صاحب سره د دغه ولایت په فرهنګي او هنري فعالیتونو باندې خبرې کوو چې په پروان ولایت کې کم فرهنګي هنري کارونه ترسره شوي دي او څومره سیلانیان دي ولایت ته راغلي دي. دا ولایت اوس مهال په فرهنګي برخه کې په کوم حالات کې دی. نو د ښاغلي صدیقي صاحب سره په دې باره کې خبرې کوو. صدیقي صاحب په خیر راسئ. خیر راغلی، تاسو ته هم هرکلی وایم. ډېره مننه، سلامت اوسئ. پروان ولایت د افغانستان یو له تاریخي ولایتونو څخه دی. ستاسو په نظر د دغه ولایت فرهنګي او تاریخي میراثونه آیا په صحیح ډول تر اوسه ساتل شوي او که څنګه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سید صاحب لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله، د پروان ولایت یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې دې ته د افغانستان بڼ هم ویلی شي، ځکه چې دا ولایت په شنو باغونو او ښکلو درو او ښایسته منظرو باندې پوښلی دی. همدارنګې دا ولایت ډېر تاریخي آثار لري، تاریخي سیمې لري. د دې ولایت خلک میلمه فال، فرهنګ فال خلک دي چې الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره د دغه بخش موږ ته راوسپارل شوی دی. الحمدلله د پروان ولایت فرهنګي میراثونه که تاریخي آبادات دي یا تاریخي سیمې دي، د هغو څخه زموږ پوره پاملرنه ده. د هغو څخه موږ ساتنه کوو، هغو څارنه کوو، ورځو د هغو ځایونو څخه. همدارنګې دلته چې کوم هغه فرهنګي میراثونه دي، وخت په وخت د هغو څخه سیلانیان هم لیدنه کوي، ورځو د هغو ساتنه کوو، د هغو د رغونې دپاره کوشش کوو. او کوم چې فرهنګي مجلسونه دي دلته پروان چې کوم فرهنګیان دي یا لیکوالان دي، هغه راغاړو وخت په وخت د هغوی سره موږ مشورې او د هغه کوم فرهنګي مجلسونه چې دي هغه مو الحمدلله تر اوسه ساتلي دي. بلکل، ډېره مننه. د کله نه چې تاسو دلته د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حیث دنده پیل کړې ده، فرهنګي او تاریخي سیمو ته مو څومره ارزښت ورکړی او څومره پام مو ورته کړی؟ دا یقینا هر ملک یا هر سیمه چې دي هغه د هغې چې ارزښت پیدا کوي د تاریخي سیمو د وجې نه د هغې ارزښت پیدا کېږي. نو د پروان ولایت ته دلته یوازې دا نه چې داخلي سیلانیان، خارجي سیلانیان چې دلته راځي په همدغه خاطر راځي چې دلته تاریخي سیمې شتون لري. نو د هغو سیمو شتون او د هغو وجود د هغې دا موږ کوشش کوو چې د هغو څخه ساتنه وکړو او همدارنګې وخت په وخت باندې موږ د هغو سیمو څخه ساتنه کړې ده، لیدنه مو کړې ده، ورغلي یو. که موږ د هغو د جملې څخه یادونه کړو، پاس د توپدرې سیمه ده چې دا یو تاریخي سیمه ده. په هغه ځای کې د 012 قطعې محافظین شتون لري چې د هغې څخه ساتنه کوي. همدارنګې د پروان ولایت د کافرقلا چې کومه تاریخي سیمه ده، هغې ځای کې د 012 قطعې محافظین شتون لري چې هغه د هغې څخه ساتنه کوي. موږ هم وخت په وخت ورځو، زموږ د ګرځندوی مدیر، د تاریخي آباداتو مدیر وخت په وخت ګرځي، راځي. لکه نن هم دغه پاس د توپدرې سیمې ته زموږ د خپله د فرهنګ او ګرځندوی امیر او د تاریخي آباداتو مدیر هغوی لاړل. د هغه ځای څخه به اوس انشاءالله لیدنه وکړي او هغه ځای کې به د هغه د محافظینو سره مشورې کوي چې کوم خدای نخواسته څوک هغې ته تکلیف هغه ونه رسوي، نقصان ونه رسوي. همدارنګې که د پروان ولایت تاریخي ارګ جبل اسراج راواخلو، په هغه ځای کې هم خپله وزیر صاحب او معین صاحب دلته راغلي دي، د فرهنګي معین صاحب او وزیر صاحب هغو سیمو څخه لیدنه کړې ده، موږ ورسره تللي یو. او هغه ځای کې بیا هم موږ د 012 قطعې محافظین لرو چې هغه تاریخي ارګ چې د هغې څخه هم ساتنه کوي. مننه. پروان ولایت کې څومره تعداد تاسو تاریخي سیمې لرئ چې هلته داخلي او خارجي سیلانیان ورځي؟ که داسې نومونه مشخص کولی شئ نو مهرباني وکړئ. ټول ولایت کې تقریبا 6 اتیا تاریخي سیمې موږ سره ثبت دي چې د هغه د پروان په مرکز او ټولو ولسوالیو کې موجود دي. سیلانیان چې ډېره زیاته لیدنه کوي هغه د توپدرې سیمې څخه کوي، د پروان د کافرقلا، د باګرام د کافرقلا سیمې څخه، یا د پروان د تاریخي ارګ چې د جبل اسراج ارګ د هغې څخه. همدارنګې هلته په جبل اسراج په ولسوالۍ کې یوه سیمه ده د برج سرور خان په نوم باندې، د هغې څخه په غوربند کې د غوربند یوه ډله چې ده دا تقریبا 4 ولسوالۍ شتون لري چې هم یوه تاریخي او سیاحتي
سیمه ده د هغې څخه سیلانیان ډېر زیاته لیدنه کوي. په هغه ځای کې بیا د یو کاپر قلعه شتون لري چې د پنډقستان په سیمه کې موجود لري، د سیاګرد ولسوالۍ. همدارنګې دلته د شینوار ولسوالۍ په سیمه کې د اشابې یو زوړ پل دی، د هغې څخه هم بعضې سیلانیان لیدنه کوي. ډېره مننه. پروان ولایت کې تر اوسه داسې یو داخلي یا خارجي پانګوالو زړه ښه کړی تر څو په فرهنګي او هنري برخه کې پانګونه وکړي؟ فلحال د اسلامي امارت په راتګ سره خو دلته خارجي مؤسساتو یا داسې فرهنګي بخش کې کار نه دی کړی څه، خو له دې څخه مخکې دغه د توپدرې سیمه چې وه هغه د یونسکو مؤسسې لخوا هغه ځای کې کندنکاري کېدل، قانوني کندنکاري، او د هغې څخه رغونه او هغه هم کړې ده. بیا هم موږ هغوی ته بار بار پیشنهادونه کړي دي انشاءالله چې د هغې توپدرې سیمې یو 95% کار شوی دی او 5% کار پاتې دی. موږ سره وعده کړې چې انشاءالله د هغې برخه کې موږ سره همکاري کوو. بالکل. سلکي صاحب، تیر کال که داسې ارقام راته ووایي چې تیر کال د پروان ولایت د سیاحتي سیمو څخه څومره داخلي او خارجي سیلانیانو لیدنه کړې؟ یوازې که د اختر دغه د واړه اختر ورځې موږ حساب کړو چې کله پسرلی راغی او دلته په پروان کې ارغوان ګلونه وغوړېدل، نو په هغه وخت کې تقریبا 50,000 داخلي سیلانیانو صرف د پروان د ګلغونډۍ سیمې څخه لیدنه کړې وه. صرف دغه د اختر په ورځو کې او د کله چې کال نوی شو د ارغوان ګلونه وغوړېدل. نو د هغې څخه وروسته چې بیا کله دغه علاقه چې دا پسرلی راشي او د علاقې شنې شي دا درې، نو بیا د زموږ ډېر سیلانیان د غوربند د درې څخه او د سیادو د سیمې څخه د دغو ځایو څخه لیدنه کوي. بالکل. کوم هغه مشکلات دي چې تاسو دلته وینئ چې باید حل سي د سیلانیانو لپاره، که هغه داخلي سیلانیان راځي د نورو ولایتونو څخه او یا هم خارجي سیلانیان؟ ستاسو په نظر کوم مشکلات لري تاسو دلته؟ انشاءالله داسې څه مشکلات خو نشته دي، خو بیا هم د سیلانیانو لپاره په پروان کې داسې یو معیاري هوټل شتون نه لري. که چېرته خپله د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا چې موږ انشاءالله پیشنهاد هم کړی دی، دلته داسې یو هوټل هغوی ته جوړ شي تر څو که خارجي سیلانیان دي که داخلي سیلانیان دي هغه دلته راشي او په هغه هوټل کې هغوی پاتې شي او د هغوی بدوباش وکړي. بالکل. ډېره مننه. دا خو یوازې د سیلانیانو په برخه کې مو خبرې وکړې. رئیس صاحب، اوس که راسو د ځوانانو د تعلیم او تربیې په برخه کې دا چې تاسو مسؤلیت لرئ، آیا داسې کومې برنامې لرئ په خاص ډول د ځوانانو لپاره تر څو هغوی هلته هنري او فرهنګي او یا هم داسې نورې عامې دیني او عصري زده کړې وکړي؟ د ځوانانو په بخش کې که موږ فکر وکړو، د ځوانانو په برخه کې موږ دلته د اطلاعات فرهنګ ریاست په داخل کې یو ښوونیز مرکز شتون لري چې په هغې کې زموږ د دغه مرکز څخه اکثر ځوانان دلته راځي چې هغوی ته په انګلیسي او همدارنګې کمپیوټر، ریاضي په دغو برخو کې موږ هغوی ته سیمینارونه برابر کړي دي، کورسونه ورته برابر کړي دي. ځوانان راغلي دي دې ځای کې هغوی زده کړې کړي، وړیا زده کړې. نو داسې یو پروګرام هم لرو. او له هغې څخه علاوه نور د کتابونو نندارتونونه موږ شتون لري او جوړوو. موږ چې د ګلغونډۍ په سیمه کې هم موږ د کتابونو یو نندارتون جوړ کړی و، یا دغه د ثور اخرنۍ اونۍ چې د کتاب لوستنې اونۍ ده، په هغې کې هم موږ یو نندارتون جوړ کړی و، د کتابونو نندارتون چې د هغې څخه ډېری ځوانانو لیدنه وکړه او په هغه ځای کې راغله د دې لپاره چې د هغې د مطالعې او د کتاب سره شوق زیات شي. یعنې د ځوانانو د حمایت لپاره تاسو برنامې درلودلې او په آینده کې هم لرئ؟ په آینده کې هم لرو. همدارنګې موږ یوازې د پروان ولایت د اطلاعات کلتور ریاست په داخل کې یو کتابتون، عامه کتابتون شتون لري. همدارنګې د جبل سراج ولسوالۍ، د سیاګرد ولسوالۍ او د باګرام په ولسوالۍ کې هم موږ کتابتونونه لرو چې د هغې څخه وخت په وخت ځوانان راځي او د هغوی څخه لیدنه کوي. بالکل. ډېره مننه. یو بل سوال، د بازارونو کې د دغه تابلوګانو، بیلبورډونو او لوحو په برخه کې اوس اسلامي امارت کار شروع کړی تر څو هلته په لوحو باندې کوم خارجي ژبو باندې چې کوم لیکنې سوي هغه د منځه وړي او خپل ملي په ژبو باندې غواړي چې هلته لیکنې وکړي. په دغه برخه کې تاسو څومره کار کړی؟ بازار کې ګرځېدلي یاست او دغه تابلوګانو مو اصلاح کړي او که څه؟ بالکل. دې برخه کې موږ یو کمیټه جوړه کړې ده. کمیټه مو جوړه کړې چې هغې ته د تابلوګانو د اصلاح کمیټه وایي، چې د اطلاعاتو امیر صاحب هغه د کمیټې مشري کوي. هغه وخت په وخت سره وځي بازار کې، هغه کوم داسې یو نازیبه الفاظ که چېرته د دې بورډونو کې وي هغه لرې کوي، یا په خارجي ژبې نور کلمات وي د هغو په ځای باندې موږ ورته وایو چې تاسې دغه بورډونه یا تابلوګانې که جوړوئ باید چې په خپلو ملي ژبو باندې جوړ شي، چې هغه دري یا پښتو یا نور ملي ژبې دي.
ډېره مننه. یعنې که داسې مشخص شمېر راته ووایي چې څومره تابلوګانې ویلی سئ چې څومره تابلوګانې بیلبورډونه مو اصلاح کړي دي عثمان؟ تقریبا چې موږ سره چې کوم لیست په یوه ځل باندې چې زمونږ هغه کمیټې تقریبا 600 بورډونه ثبت کړي وو، 600 بیلبورډونه هغوی ثبت کړي وو یا تابلوګانې هغوی ځان سره لیکلي وې چې د دغو باید اصلاح وشي چې هغه ټول بازار په سطحه و. نو فکر کوم چې انشاءالله تر ډېره حده اصلاح شوي دي او که څه پاتې یې هغه هم اصلاح شي. ډېره مننه. اوس به راسو د رسنیو برخې ته. نشراتي برخه هم ستاسو مسؤلیت دی چې باید په پروان ولایت کې هغه اصلاح کړئ او څارنه وکړئ. پروان ولایت کې څومره تاسو هغه رسنۍ لرئ چې هغه نشرات لري؟ په پروان ولایت کې تقریبا راډیوګانې یا دغه صوتي رسنۍ چې دي که تصویري رسنۍ یوه رسنۍ چې هغه ملي تلویزیون ده او نورې رسنۍ چې را سره د صوتي رسنۍ تقریبا چې 4 یا 5 دانې به وي. نو هغوی سره موږ وخت په وخت دلته مشورې لرو، دلته یې راغواړو په ریاست کې کوم چې د اسلامي امارت هغه فرمانونه راځي یا د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوا نه څه سپارښتنې لارښوونې هغه وخت په وخت هغوی سره موږ شریکوو او انشاءالله هغوی ورباندې خپل هغه عمل کړی دی او کار ښه روان دی. یعنې د دوی د مسلکي او باکیفیته خپرونو دپاره مو کار کړی چې نظارت ورنه کوئ؟ بلکل موږ ځو، زموږ زه خپله زما د بعضې رادیوګانو څخه ما لیدنه کړې د نږدې څخه هغوی مې لیدلي دي. کوشش کوو چې هغوی داسې خپرونې وکړي تر څو د ځوانانو اصلاح پکې راشي یا د غیر شرعي خپرونې نه وي چې د خلکو ذهنیتونه خراب کړي یا د نظام خلاف سرګردونې وکړي، داسې انشاءالله څه نشته. بلکل. کله چې اسلامي امارت راغلی یا تاسو دلته د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په حیث دنده پیل کړې ده، آیا کومه نوې رسنۍ فعاله شوې ده او که څنګه؟ او بلکل د صدای پروان په نوم باندې دلته یوه رسنۍ چې مخکې د اسلامي امارت راتګ څخه مخکې د شتون نه درلودل، د اسلامي امارت راتګ څخه وروسته هغوی ته زمینه برابره شوې ده چې هغوی دلته دغه راډیو فعاله کړې ده او 24 ساعته خپل نشریات لري. ډېره مننه. پروان ولایت کې مو د مطبوعو او داسې نورو نشراتي مرکزونو لپاره څومره اسانتیاوې برابرې کړي؟ د دوی د کارونو نظارت او دوی سره ستاسو هماهنګي څنګه؟ که موږ وګورو مخکې د اسلامي امارت راتګ څخه پروان کې که دغه د سیاحتي شرکتونه وګورو هغوی څه جوازونه نه درلودل یا موږ خصوصي مطابع وګورو، د خصوصي مطابع لپاره یو قانون یو طرزالعمل موجود نه و چې الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره په کابل کې د ازادۍ مطبعې هغوی خپل یو قانون او یو کړنلاره رالېږلې ده چې هغه موږ دغو خصوصي مطابعو ټولو ته لېږلې ده او هغوی اوس خپل فعالیت چې کوي د همغې کړنلارې مطابق یې کوي. یا دغه سیاحتي شرکتونه که وګورو اوس 12 سیاحتي شرکتونه دلته فعالیت پیل کړی دی چې هغوی جوازونه لري. مخکې دوی دغه جوازونه نه درلودل، اوس هغوی ټولو د اطلاعات کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست څخه جوازونه اخیستي دي او د هغې مطابق خپل فعالیت کوي. مبشر صاحب ډېره مننه. که په وروستیو کې خلکو ته څه پیغام لرئ په خاص ډول د پروان ولایت، دوی باید ستاسو سره په فرهنګي او هنري برخو کې په خاص ډول د هغه سیاحتي سیمې چې دي هغه فرهنګي مرکزونه چې دي د دوی په ساتلو کې ستاسو سره باید څنګه وکړي، څه همکاري در سره وکړي، څه پیغام لرئ؟ زمونږ د پروان ولایت ټولو اوسیدونکو ته هغوی ته مو د هغوی څخه مو غوښتنه ده او د هغوی ته مو دا درخواست دی چې هغه سیمې چې کومې تاریخي سیمې دي دا د دې ولایت نوم لوړوي، په دې سره خارجي سیلانیان راځي، دا ولایت د دود او دستور او د دې د فرهنګ سره اشنا کیږي. نو کوشش دی وکړي چې د دغو سیمو څخه د خپله حفاظت وکړي، ساتنه یې وکړي او هېچا ته اجازه ورنکړي چې خدای نخواسته هغوی ته څه نقصانات ورسوي یا په دا چې کومې تاریخي سیمې دي په هغو ځای کې غیر قانوني کندنکاري وشي. بعضې خلک داسې شته دي چې هغوی کوشش کوي چې غیر قانوني کندنکاري وکړي یا زموږ هغه تاریخي سیمو ته زیان ورسوي، د هغوی د مخه ونیسي او د دغو سیمو د ساتنه وکړي. ډېره مننه. سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو، دا و د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی مولوي شمس الحق صدیقي صاحب. سلامت اوسئ. ډېره